السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو دریم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس عنوان مو دی د کوچني او لویو شیانو پېژندل. ګرانو زده کوونکو، نن غواړم له تاسې سره د لویو او کوچنیو شیانو په اړه خبرې وکړم. آیا تاسې اماده یاست؟ آفرین، ډېر ښه. وګورئ، زه دوه بالونه یا ګینان راخلم. یو یې لوی دی او بل یې کوچنی. آیا تاسو کولی شئ لوی او کوچنی بال یا ګین سره پرتله کړئ؟ اتل وایي دا لوی بال دی او دا کوچنی بال دی. ډېر ښه. اوس تاسې ټول کولی شئ یو لوی او یو کوچنی شی په خپلو لاسونو کې واخلئ. ډېر ښه. لیمې په خپلو لاسونو کې یو لوی کتاب او یو کوچنی کتاب، او اتل بیا په خپلو لاسونو کې یوه لویه کتابچه او یوه کوچنۍ کتابچه نیولې ده. اوس راځئ چې وګورو چې ولې ځینې شیان لوی دي او ځینې کوچني. زه به یو لوی او یو کوچنی ګیلاس راواخلم. دا دواړه ګیلاسونه دي، خو یو لوی دی او بل کوچنی. دا ځکه چې هغوی مختلفې اندازې لري. موږ شیان د هغوی د اندازې له مخې لوی او کوچني ګڼو. د لیمې په لاس کې دوه پنسلونه دي، یو لوی او بل کوچنی دی. اوس راځئ یو لوبه یا ګیم وکړو. زه به تاسو ته د شیانو نومونه ووایم او تاسو به راته وایاست چې هغه لوی دی یا هم کوچنی. چمتو یاست؟ آفرین. لومړی شی پیل دی. اتل وایي پیل لوی دی. بالکل صحیح. بل شی موږک. تامینه وایي موږک کوچنی دی. ډېر ښه. اوس به نورالهدی راته ووایي چې بلډینګ یا تعمیر څنګه دی. آفرین. نورالهدی جان وایي بلډینګ یا تعمیر لوی دی. د کور په اړه به څوک راته ووایي؟ لیمه یې وایي. لیمه وایي کور یا هوم لوی دی، خو تعمیر یا بلډینګ بیا تر کور لا لوی دی. آفرین، تاسې ټول ډېر هوښیار یاست. اوس نو پوهیږئ چې څنګه لوی او کوچني شیان سره پرتله کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به سپک او درانه شیان پرتله کړو. په مخه مو ښه.